دا یو لسم باب دی سورہ اعلی نه تر سورہ ضحا پورې او دې کې اکثر توحید رسالت دا وسائل به ذکر کوي دي نه پس سورہ اعلی کې توحید ذکر کوي او غاشیه کې بیا تخویف دی او فجر کې بیا اعمال صالحه دي او سورہ بلد کې اصلاح معاشری ده سورہ شمس کې فرق د عقیدی او سورۃ اللیل کې فرق د عمل بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى پاک اوغانو در خپل چډیر چته وګوره دا کارونه تا خلق پیدا کړی د هر یو شی فسوى نو برابر کړی په خپل قوتونو او صفاتونو سوس کمال پکې چولې دا یو دلیل والذي ذات قدر چې اندازه کړی د هر یو شی فهدا داغه ته خپل مناسب راهنمایي کړی دا هر شی ته خپل مناسب راهنمایي والذي درم ذات اخرج المرعى چې رسلی دي ورشوګانې قیمتي او خيستا فصلنا فجعله غصان احوا بیا وګرځي غیلرا خلف التکتور بس هغه تیر شي نو بیا هغه سنې کنه د دنیا حال داسې تاسو دلیل نه ذکر کړل د خپل وحدانیت په دې باندې چې سبح دا دعوه توحید وا دې باندې دا درې قسم دلیل په الذي طرف اوس الله خپل نعمت خې په انسان باندې ډېر لوی نعمت ته ما تاسو له درکړې نو ګوره قدر یو کې ها به قدرې ده نه ونشي سنو پرې اوکا ذلولم پتا باندې قرآن فلا تنسا نو پرې دې ما قرآن باندې پرې دې زبې تصدقما زبې پرې دې نه الا ماشاء الله مگر هغه چې الله خو خی کله ستانه ير کې نازان نه خبره ده ولیکن ته دې پرې دې نه ګوره یو قدرت ذکر کو نور پسې د علم مقام دو صفتا بشک الله پوئی په ښکارا خبره او ما يخفى چې پټي ونيسرک لليسرا امو اسانو تعالی را د پار د جنت نيسرک تعالی ودا توفیق درکو چې تا د جنت لار وتا ته ډیر آسان شي یسرا د جنت لار ته وي مونږ تاغي ته اسانو توفیق دل درکو فذکر نو بیان کوا په قران سره ان نفعت الذکر یقینا ستا بیان به فائدہ ورکړي ځکه څوک ان په معنا قد سره اخلي فراوي ته بیان کو ستا بیان مخامخه فائدہ کوي تذکر من یخشى عبرت بواخلی اسو کیریږي ويتجنب الاشقى ددی تبشید دینا بدبخت انسان هغه چې داخليږي هغه اور لوی تا ثم لا يموت فيها ولا يحيا بیا بنا مری پاره کی اگر کا ډیر مطالبه کوي ان به ژوند دی ژوند به هم سجون نه یقینا کامیاب شاو سو کو من تزکا چې اوسو خبرې وکړي یو دا چې تزکا ځان پاک کړه د شرک نه په قران سره وذكر اسم ربه او د الله نوم یې واغستو توحید فصلى نمون یو کو درې خبرې شو کنه د شرک نه ځان پاکول تزکا توحید دل کې اچول ذکر اسم ربه فصلى او بیا عمل کول دا کامیابی اسباب دي درې تزهید د دنیا ذکر کوي بلکې تاسو غوړه کوي ژوند د دنیا په آخرت باندې او حال دار چې آخرت ډېر بهتر دی همیشه ان هذا دا بیان چې په سورۃ اعلی کې وشو د الصحف الاولى دا باو کتابونو لومبانو کې وو هغه کتابونه د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام